معتادین خوش هستیم که ما تداوی میکنیم، معتادین میگیریم، در کمپ میبریم. ولی چطور خوش نیستیم؟ چون در شرایط سابق شرایط خوب نبود، دیگه خوب نبود. در زمان جمهوریت یک تعداد برادرها، یک تعداد بچهای خود اطفالا نمیفهمیدن، دیگه دمی چیز روی آورده بودن. یعنی گفته خود مواد مخدر از قبیل که چی نامایش بگیرم. ولی ما بسیار خوش هستیم، خبرم شدیم که گرفتن میبرن معتادین، یک نفری که غیر فعال، یک مریض میرن دوباره جور میکنن. شکر فضل خدا دیگه ما بسیار خوش هستیم. چرا خوش نیستیم؟ ما شکر افتخار میکنیم که شما آمدین کمی دفعه جلوگیری شد دیگه شد. ما بسیار شما خوش هستیم. مجرمینی که کسایی که را سودا میکنن برای از اونها چی پیغام داری؟ برای اونها این پیغام دارم که اول اونها باید مسلمان باشن. مسلمان کار نمیکنن که یک مسلمان بگیره مواد مخدر بده دیگه بده، از نماز میمانن، از عبادت میمانن، از کار میمانن، از اجتماع میمانن، دیگه از فامیل دور میشن، دیگه میشن بالاخره کشته میشن، دیگه میشن در بدر خاک دستر میشن. زنده و سلامت باشین. ما در خدمت شما هستیم. زنده باشید. شما که ما همکاری میکنین ان شاء الله ما تداوی معتادین شما را میکنیم، بچهای شما را میکنیم. بله بله. نما کدام خدمت باشه فعلا. زنده باشین. بسیار خوشحالم، افتخار می‌کنم. زنده باشید. تشکر. زنده باشید. سلام علیکم. جور استی بخیر، قراری ده خیر میولیدین، مشکلات خوب نه ای. موږ راغلي یاستو د مواد مخدر د مدیریت نه غواړو چې تاسو یو څو خبرې واخلو. دغه معتادین چې تداوي کیږي، تاسو دغه د کارکرد نه د امارت اسلامي خوشاله یاستئ؟ شکر الهی دغه فکر سره کومه تېرېدل چا خبره قریبه موټر وال په ځان نه پوهېدل نو اوس الهی شکر الهی نسته وي نه وینو. خدای دې نور هم قراري او ارامي راولي. داسې لاړ شي سړی دا بېځایه ګرځي دغه نه بېغمه شو. خیر اوسه. او هغه څوک چې دا مواد خرڅوي هغو ته څه پیغام لري چې د خلکو زامن د لارې باسي او مواد پې خرڅوي، دوی پیسې لاسته راوړي او د خلکو اولادونه د بینه ځي؟ خدای پاک بیخي ریښه دی هغوی ورکه کړي. یعنی جمع شود از بزرگ جلوگیری میشه، زیادت در مسجد میرفتن چابیای مردم میبردن تا اگر جور کارو میکنن. خیر بینه. و کسایی که مواد میفروشه سر معتادین، بچهای مردم از راه میکشن، برای از اونها چی پیغام داری؟ کار خوب نیست که اگر کسی مواد بفروشه، این کاریش پیام مامی است که اگر از این کار باید جلوگیری شود، نه باید این کار نکنه. خیر بینه. ما در خدمت شما هستیم، خدمت در ما باشه. شب و روز در خدمت شما. زنده سلامت باشه. خیر بینه. چه کسایی که مواد میفروشن برای از اونها چی پیغام داری؟ اونها فقط اولش که اعدام نبود دیگه، یک خوب جریمه رسمی دیگه. خیر بین. در ما خدمت باشه. شما همکاری شما را میخواین درباره از اینکه معتادین گم شوه باید شما آرام باشین. ما در خدمت شما هستیم. توکل چیز خیر خدا باشه. خیر بین. خیر زنده باش. خنده نباش. جور استی، بخیر استی، جان شما جور است. ما از مدیریت مبارزه با مواد مخدر آمدیم. از شما پرسان میکنیم که شما از جمعآوری معتادین خوش هستین که اینا تداوی شوه؟ بله 100% باید از معتادین جمع شود. ما جمع کردیم تداوی میکنیم. الحمدلله زیادترشان گم شده، تداوی شده، از خیابانا گم شده، از سرکا گم شده، از پیش دکانای شما را اذیت نمیتن فعلا. بله خیلی خوب شده. سابق بود معتادان زیاد بود، جگام چیزای ما گم میشد و هم نامنظم بود شد چرک و شدل دیگه. حالا خیلی خوب شده، ولی کار شما خیلی میکنید. زنده و سلامت باشید. کسایی که مواد میفروشن و بچهای مردم از راه میکشن، برای از اونها کدام پیغامی دارید؟ اینا خوب کار نمیکنن دیگه. این نسل واقعا تباه میکنن دیگه. این جوانایی که به حساب دهی عمل آغشته میشه هیچ خوب کار نیست. زنده و سلامت باشید. شما را خدا خواهان خیر بده که به حساب میاره جمعآوری کنین. امارت اسلامی پلیس وزارت امور داخله در خدمت شما است. 119 شما زنگ بزنین اگر معتاد دیدین، اگر مواد فروش دیدین، ما در خدمت شما هستیم. ما مدقه میرسیم، معتاد در کمپ تداوی میبریم و مجرم در محکمه میسپاریم تا سزا ببینه که دیگه مردم از راه نکشه. خیلی کار نیست. خیر ببینید. دیگه ما خدمت باش. زنده باشین. سلام علیکم. خوش آمدید. په دغه روان کال کې مو 2300 معتادین راټول کړي او تداوي کړي دي چې په دې کې 1452 کسه رخصت کړي چې صحت یاب شوي دي او 648 کسه راسره موجود دي چې د تداوۍ لاندې دي. دې باره کې موږ ته طرز العمل راغلی د وزارت نه، مطابق د هغه طرز العمل دوی راټولوو او دوی تداوي کوو.
او دغه د ګدایګرو دپاره هم فرمان راغلی د شیخ صاحب محترم فرمان دی چې ګدایګر به راټولیږي. موږ په دغه روان کال کې 233 ګدایګر راټول کړي. اول به دا راټولو، دوی کې به بیا حرفویان یا هغه کسبه کار چې کسب یې ګدایي ګرځېدلی وي هغه جدا کوو، بایومتریک کوو به یې. اول دفعه به دوی په تعهد باندې پرېږدو، په ضمانت باندې پرېږدو. خو په آینده کې که چېرې دوی په دې کار باندې لاس پورې کړي بیا به یې بندیانوو، محکمې ته به یې معرفي کوو. او کم مستحق ګدایګر چې واقعا مستحق وي او یا معیوب وي یا ماشوم وي یا زنانه وي، د کور سرپرست ونه لري، هغه به مربوطه ریاستو ته معرفي کوو چې هغوی ورسره همکاري کوي چې دوی د ګدایي نه راتاو کړي. او زموږ ټولو هیوادوالو خصوصا د بلخ ولایت شریفو ولسونو ته دا پیغام دی چې نور چارس تاریاک دا شیان ونه کړي او کوم څوک چې خرڅوي هم دا ناروا کار دی، باید ویې نه کړي. او که څوک ګدایي کوي، ګدایي هم ناروا ده چې دی توان د کار ولري او یا دونه نفقه ولري چې دی پې ګزاره وکړي او بیا هم دی ګدایي کوي. نو دا ناروا عمل دی. دوی نه زموږ ډېر په احترام سره خواهش دی چې دا کار ونه کړي او د قریهدارانو نه، د امامانو د مساجدو نه او زموږ د ټولو شریفو ولسونو نه دا خواهش دی چې موږ سره همکاري وکړي چې د ګدایګرو مخه ونیسو. په معتادینو کې موږ سره همکاري وکړي چې د معتادینو مخه ونیسو. او د چرسو یا د تاریاکو په کښت کې زموږ سره همکاري وکړي چې نور یې ونه کړي، خلک په دې باندې وپوهوي. او دغه فروشندګانې چې دي چې هر څوک دي، که تاریاک خرڅوي که چرس خرڅوي، باید نور یې خرڅ نه کړي. دوی توصیه ورته وي که د چا زوی وي، که د چا ورور وي، که د چا پلار وي، باید په دې باندې وپوهوي چې دا کار ونه کړي. او که بیا هم ویې کړي نو دوی به خامخا ګیرېږي. او زموږ 119 شماره د دوی په خدمت کې ده چې زموږ سره همکاري وکړي او موږ ته یې په لاس راکړي او د دوی لاس ونیسو د دې جرم نه. هر څوک چې د معتاد په نامه نیول کېږي یا خو به د ده سره دغه نشهیي مواد وي په جوب کې، او که دی منکر شي تېده موږ یې بیا ډاکټر ته لیږو، دی به ټیسټ کوي چې آیا دی کوم مواد استعمالوي، شیشه استعمالوي، چرس، تاریاک. او بعد د ټیسټ نه ده ته محضر جوړوو، محضر ورته جوړوو. په هغه محضر کې د ده ټول نوم، ولد، ادرس او دغه مواد چې دی استعمالوي دا لیکل کېږي. بعد د دې محضر نه دی موږ کمپ ته سپارو. که چېرې مریض یې د دوی دپاره 4 شفاخانې لرو د صحت عامې مربوط، چې یوه د زنانهو ده، 2 د ماشومانو دي چې هغه بلوغ ته نه وي رسېدلي، او یو څوک چې بلوغ ته رسېدلي د هغه شفاخانه ده. که دوی مریضان یې شفاخانې ته بیایو او که جوړي په کمپ کې یې ساتو، دوی دپاره خوراک، څښاک، د اوسېدنې ځای، هر څه مهیا دي. الحمدلله امارت اسلامي ورته ټول شیان مهیا کړي دي او موږ د دوی په خدمت کې یو.